کلیوال نن زه تاسو بوزم بلو ایریا ته نه نیو بلو ایریا ته نه مینی دوبۍ ته نه د اسلام آباد زړه ته بلکې دا ټول نومونه صحیح دي. کھاؤ ماں قسم. वाह कब पुख्तों में वो निकला. अभी मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं गाली नहीं देना. अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना. तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं. کلیواله دی وخت کې مونږه انټری کړې ده په نیو بلو ایریا کې. ایریا اور اوس به مونږه کلوز شاٹ اخلو د دې سره به مونږه تاسو ته وایو چې دلته څه دي. اسلام آباد بزنس هب، بینکس، آفیسز، فوډ آوټلیټس دي. دین علاوه د دې ارد گرد گرین بیلټس دي، ونې دي او اسلام آباد سیګنیچر وایبس دي. دا د نیو بلو ایریا کم ته چې خلک مینی دوبۍ هم لاس ټاوري ماډرن ډیزاین او ډیولپمنټس چې کم دي، کم ښار چې عموما خاموشه او سرسب وي. دلته چې په بایک ګرځي یا پیدل ګرځي یا په ګاډي کې ګرځي بالکل داسې نه محسوسېږي چې بهي ته په پاکستان کې داسې محسوسېږي ته به چې زه چېرته په یو ماډرن کنټري کې روان. بلو ایریا شروعات شوي دي تقریبا د سیکریټریټ نه واله د F10 پورې چېرته چې F9 پارک هم دی. اوس په دې وخت کې زه نیو بلو ایریا سره یم او یو سایډ ته نیو بلو ایریا ده، بل سایډ ته دا F9 پارک دی کم چې کیلومیټرز غټ دی، کم چې پوره یو سیکټر دی ټور سنټورس او د هغې خواوشا مشهور بلډینګز کم چې تاسو په ډرون کیمراز کې اکثر ګورئ د اسلام آباد ویوز. همدغسې نیو بلو ایریا کم ته چې خلک مینی دوبۍ هم وایي هلته به هم بزنس هب وي. دا ټول یو بیلټ دی سیده د سیکټریټ پورې. نیو بلو ایریا کې به هم بزنس مارکیټس جوړیږي کم چې سنټورس شکل کې به وي او دا به یو بیزي روټ جوړیږي. بلکې زه به دا وایم چې دا د دوبۍ نه هم ښایسته دی ځکه چې دې سره بلډینګز یو سایډ باندې او بل سایډ باندې گرین بیلټ یعنی F9 پارک غټ پارک هم کې چې ځنګل او بوټي. په دې وخت کې مونږه انټری کړې ده بلو ایریا ته یعنی کومه چې پخوانۍ بلو ایریا ده. دلته زیاتتر پخواني بلډینګز دي او څه نیو بلډینګز باندې هم کار روان دی شروع دی. کلیواله یو ښایسته ویو درته ښیم کوم چې به تاسو په ټیک ټاک او انسټاګرام باندې کتلي. پر روان وخت کې به په اسلام آباد کې ډېر های رایز بلډینګز جوړېږي یعنی سکای سکریپرز، ډېر غټ لوړ بلډینګز به جوړېږي او دا به د پاکستان یو بزنس هب جوړېږي او ټورست یو هب به هم جوړېږي. یو ورځ مې د دغه بلډینګ د منیجمنټ سره رابطه وکړه. ما یې فلیټ څه حساب دی؟ هغوی زموږ سره فلیټ نه زموږ سره سټوډیو دی. ما یې سټوډیو څه قیمت دی؟ وایي 7 کروڑ روپۍ. اکثر په بلو ایریا کې د غټو خلکو آفیسز دي، مطلب میډیا هاوسز دي، څومره غټ جرنلسټ دي د هغو دي، بل څومره نور غټ خلک دي بزنس والا دي یا د هغې نه علاوه نور چې څومره هم فارنرز دي د هغو بزنسز او د هغو آفیسز دلته موجود دي. هغې نه علاوه دلته مارکیټس هم دي. د هغې سره دلته چې کوم د بینکس دي، دلته غټې کمپنیانې دي، د هغو آفیسز د هغو او چې کوم مین برانچز دي هغه هم دلته موجود دي زیاتتر. کله دلته د پخوانۍ بلو ایریا اختتام وشو، اوس به موږ واپس ځو یو ټرن به راخلو او دا پارلیمنټ هاوس تاسو کتی شئ. دا به هم د پارلیمنټ هاوس، پرایم منسټر هاوس، سپریم کورټ دا به هم تاسو له یو ځل زه چکر در کوم. دا وخت کې ما هیلمټ نه دی لګولی او دلته په هیلمټ نه لګولو باندې 2000 روپۍ فاین دی. په دې بلډینګز کې زمونږ سټوډیو وي او د دې نه تاسو ته بیا ویوز ښیمه. یو بل ښایسته ویو در باندې وینمه چک کا صرف وریځې او اسمان هم چک کا. نو کلیواله امید دی چې مزه به یې درکړي او نن به مونږ دلته خپل ولاګ اختتام ته ورسو.
او تاسو ته موږ نیو بلو ایریا یعنی یو نوې اډیشن وشو اسلام آباد کې نیو سکای سکریپرز د بلډینګانز باندې مخکې څه جوړ شي خو دیو باندې پابندي وه نو تاسو ته موږ یو نوې شیز راوړو انشاءالله دغسې به نور هم ښایسته زبردست ویډیوز راوړو اسلام آباد کې څومره هیډن خفیه ځایونه دي هغه به تاسو ته راوړو او څومره چې نوي څه ډیولپمنټس راځي هغه به هم تاسو سره شیر کوو ایونټس به شیر کوو نو دغې دپاره او اپډیټډ اوسېدو دپاره زموږ چینل تاسو نور ښه پوهیږئ